من د سوشل میډیا نه څه زده کړه. سوشل میډیا کې ډېر ښه علما د بیانات هم شته، لیکن زموږ نوجوان نسل ایتې ګډاګانې زده کوي. نو دې حد ته خبره ورسېدله په سوشل میډیا باندې د زده کړې چې د ډمانو نه زده نه کوي، چې چېرته د واده پروګرام وي که نه، نو هلک نشي ټینګېدلی. بیا بیا دې بي دماغ وي که زما خبرې کې څه ورانې وي، موږ د بانډو خلک په خبرو هم سم نه پوهېږو. نو هلکان دې حد ته ورسېده چې کله د ډولکي اواز اوري که نه، نو بیا دې قابو کول ګران دي. نه یو سړی وایي هغه مشک کې به اوبه راوړلې، نه به ګډېده. زامن ورته ویلي چې موږ دې وشرمه ولو، مشر سړی نور مه ګډېږه بس دی. ویل چې بس صحیح ده نه ګډېږم نور. بله ورځ تللی دی په مشک کې اوبه راوړي، چینې ته تللی دی. نو اوس مشک یې ډک کړ او را روان دی، نو د لرې نه د ډولکي اواز راغی. نو دې ځان له تسلي ورکوي، ویل نه ګډېږم ویل. نو بیا هغه ډولکی نور هم لږ تېز شو، د بیا ځان له تسلي ورکول، ویل نه ګډېږم ویل. خو چې هغه مست ساس پکې شروع شو، مشک یې واړته، ویل دې ته به د چا پلار ټینګ شي ویل. زموږ نوجوان نسل هم دقه شانته جوړ شوی دی، ډولکي اواز اوري ټینګېدلی نه شي. مانځه باندې بېګا د بېګا خبر ته کوم، مانځه باندې موږ ولاړو په مسجد کې، ماښام مونځ دی او د مسجد په مخه باندې واده روان دی، جنج روان دی او ګانې پکې په های سپیډ باندې لګولي دي. مال دا دومره بې ضمیره خلک دی، دې ته دا احساس هم نشته دی چې دلته د الله کور دی او خلک په مانځه باندې ولاړ دی. په خپله خو مونځ نه کوي، په خپله خو ټاپ بیل مانځه دي، لیکن بل هم مانځه ته نه پرېږدي. نن زمونږ ضمیر داسې مړی سي، احساس زمونږ ختم شو.